منظور صاحب تر اخره پورې میش تراویح په اتاڼ کې وغویر سره او په مجلس کې وغویر سره خو لکه په دا موقع باندې میش مناسب ګڼي چې دای خبرې وکړو خپله شاعري وکړو. منظور صاحب خلیل د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر نه دی، هغه نن چې دلته راغلی دی هغه د یوه وزیرستاني په حیثیت راغلی دی، د خپل کلتور سره د مینې په حیثیت راغلی دی، د خپل کلتور د ژغورنې دپاره راغلی دی. نو زه نوموړی شخصیت، مبارز شخصیت، شاعر او تاریخ پوه او د پښتنې په هم دردمن منظور پښتین ته خواست که چې هغه راشي او غزل خپله شاعري ووایي. ډېره مننه د انتظامیه هم سپیشل داسې پروګرامونه مخو شاعري بیخي دسته هغه زوړ شعر دا ملګري یې نو چې مو یو زوړ چیرې یو غزل ویلی وایي چې هغه بیا ووایه. هر چا په زړه کې دي ساتلي ګرانه، څوک نه مني او چا منلي ګرانه. او پښتون احساس چې رانه خاورې نه کې نور خو مې هر څه دي بایللي ګرانه. پښتون احساس چې رانه خاورې نه کې نور خو مې هر څه دي بایللي ګرانه. او د پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی، د پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی، مونږ یې ټول عمر غولولي ګرانه. د مظلوم فریاد او دومره خندا، د مظلوم فریاد او دومره خندا. دا سپیشل چې کیم کسان په جلینا کښې دي دغ د ژوړ یو ورته خوندي، دومره خو چا نه دي خندلي ګرانه. د مظلوم فریاد او دومره خندا، دومره خو چا نه دي خندلي ګرانه. او ما ویل میدان ته به دښمن را درومي، ما ویل میدان ته به دښمن را درومي، دا خو خپلوان هم دي راغلي ګرانه. او د ازادۍ د انقلاب ګلونه، د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین په ټنډه دي پیلي ګرانه. ډېره مننه، خدای مو آباد لره. او د چا نام مې نه واخست، په ټول ته سلام. سپیشل د ناستو خلکو ته ډېر زړه ته راګران یې. الله مو آباد.